راشد خان وایي یو ځل بیا زما لوی ارمان دا دی چې د افغانستان لپاره نړیوال جام وګټم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ستوری لوبغاړی راشد خان وایي تر ټولو ستر ارمان یې دا دی چې د افغانستان لپاره نړیوال جام وګټي. هغه دا خبره تازه د هغه پر ژوند مستند فلم کې کړې ده. د راشد خان پر ژوند مستند فلم جوړ شوی دی چې په هغه کې د خپل ژوند او د کرکټ په اړه خبرې کړې دي او د خپل لوی ارمان په توګه وایي چې د افغانستان لپاره نړیوال جام ګټل یې لوی ارمان دی. راشد خان تر دې وړاندې تیر کال هم له دویچویلا پښتو سره په مرکه کې ویلي و چې تر ټولو لوی ارمان یې د نړیوال جام په ځانګړې توګه د شلوريزه نړیوال جام ګټل دي، ځکه چې پر وینا موږ دا وړتیا لرو او د سترو لوبډلو سره به ټکر وهو. راشد خان څه موده وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې هڅه به کوي په خپله لوبډل مشري کې افغان لوبډله راتلونکي نړیوال شلوريزه جام ته چمتو کړي او په راتلونکي نړیوال شلوريزه جام کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا لومړی ځل نه دی چې راشد خان د نړیوال جام د ګټلو په تړاو خپل حزم ښکاره کوي، بلکې هغه دا هم په لوبډله کې په ځانګړې توګه په لومړیو څلورو توپوهونکو کې ستونزه لري. که چیرې دغه ستونزه حل سي نو افغان لوبډله به سترې کارنامې وکړي.